د ایران او د اسرایلو د جنگ په باره کې نوي معلومات راغلل. په دې جنگ کې د اسرایلو څومره نقصان وشو، په دې جنگ کې چې دی نو د ایران څومره نقصان وشو، تاسو ټول به حیران شئ. ویډیو راسره مکمل وګورئ. د اسرایلو د ایران چې کوم جنگ دی دغه په باره کې نوي معلومات راغلل او د ایران چې کوم آرمي چیف دی نو هغه کولیام دا اعلان کړی دی چې تاسو چې د اسرایل ختم کړئ. ویډیو راسره مکمل وګورئ. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده د ایران او د اسرایلو چې کوم جنگ دی نو ایران چې د په ساحر چې د په اسرایل باندې تقریبا د 100 نه زیاتې میزایل چې دی په ورولې دي. اسرائیل تقریبا چې دنو د ایران چې کوم ډیفنس سیستم دی نو پای کې درې تیاری چې دنو دا ول راغوزارې دي یو پایلټ چې دنو دای هم نیولې د ملګرو. آیا په دې کې چې دنو څومره کسان چې دنو د ایران شهیدان شوی دي په دې جنگ کې ملګرو؟ په دې کې چې دنو تقریبا د ایران چې دنو 400 کسان شهیدان شوی دي او 1200 کسان چې دنو د پکې زخمیان دي. د 400 کسان چې شهیدان شوی دي په دې کې چې دنو کمانډر هم دي، ساينسدانان هم دي په دې کې شهیدان شوی دي ملګرو. او په دې کې تقریبا د اسرایل چې کوم دي نو 24 کسان چې دینو دای مردار کړي دي او 300 کسان چې دینو دا زخمیان دي. ها په دې ټیم کې محمد بن سلمان هم میدان ته راغلی. څنګه چې تاسو ته پته ده د حج ورځ وي نو حج چې کم کسان د ایران نه تللي نو محمد بن سلمان دا خبره وکړه چې دا به دغه پورې دلته وي ځکه چې په ایران کې حالات ډیر زیات خراب دي کنه او دا کسان بدلته وي دلته به ملمستیا په سعودي عرب کې کیږي ملګرو. او بل چې د اسرایل په وزیر اعظم باندې هم په کور باندې حمله کړې ده. د اسرایل وزیر اعظم چې کوم کور د نوغه هم ختم کړی. د اسرایل وزیر اعظم چې د نوغه سره سکیورټي هم زیاته کړې ده او اسرایل چې کوم وزیر اعظم د نتنیاهو نو هغه چې دنو دی خپل علاقو چې دنو هغه لاړو چکر او ته ولګاو چې څومره نقصان وته ورسېدل ملګرو. ایران چې کوم آرمي چیف دی نو هغه د مکمل اعلان کړی دی چې موږ به چې دنو اسرائیل مکمل تور باندې ختمو، موږ چې دنو جنگ نه بندو ملګرو. دا چې دنو نوې معلومات راغلل الله پاک دې خیر کړي. د ایران او د اسرائیل چې کوم جنگ دی نو حالات نور هم خراب طرف ته روان دي، ډیر زیات غټ نقصان وته چې دنو ورسېدو ملګرو. بل دا چې د اسرائیل ایران والے لګیدل دي په اسرائیل چې کوم حمله کړې په دې کې چې دنو اډې ټارګټ کړې دي، په دې کې چې دنو تل ابیب چې کوم خار دنو هغه ول ټارګټ کړی دی، د وزیر اعظم چې کوم هاوس دنو هغه ول ټارګټ کړی دی. او بل دا چې اسرائیل چې کوم لګیدل دي نو هغه چې د ایران کوم ځګونو ټارګټ کړل دي، تیلو ځګه چې ول کوم ټارګټ کړی دی، نیوکلیر سیستم چې دنو هغه ول ټارګټ کړی دی او د دې چې نور کوم ځګونه دي نو هغه ول ټارګټ کړی دی، مکمل تور باندې غټ نقصان رسولې. په دې ټیم کې به تاسو وایي کنه چې اسرائیل ته دومره نقصان نه دی رسیدلی کنه. کله چې ایران والے لګیدل او میزایل ورشتنه د په یو ملک باندې تل چې په هغه ملک چې تل نو هغه ملک چې دنو هغه د اسرایل سره نو هغه چې دنو په هغه ملک راکوزول نو هغه اسرایل ته نه دی رسیدل ځینې میزایل ملګرو. دوی به شپې حمله کړې دنو پای کې او غټ نقصان نه سوالې ده او دوی چې کوم خار اشتل ده تل ابیب نو دوی چې د پتن لګي د خار به خالی کړه او تقریبا 24 کسان پکې چې دنو دا ختم شوی دي، مردار شوی دي او 300 کسان چې دي نو دا پکې زخمیان دي. اسرایل خو په دې کې د ایران چې کوم کسان دي نو ډیر زیات زخمی شوم دي او ډیر زیات شهیدان شوم دي. دوی په ډیره زیاته غټه حمله کړله اسرایل او په دې ټیم کې چې نو د ایران چې کوم کسان دي کوم عوام دي نو پاکه ډیر زیات چې دي نو هغه پاکستان ته هم را داخل شوی دي. د پاکستان چې د پاکستان او د ایران چې کوم بارډر دی نو هغه ته کولاو کړی دی او هغه پاکستان ته راغلي دي ملګرو. الله پاک دې خیر کړي. د ایران او اسرایل چې کوم جنگ دی نو هغه ډیر خراب طرف ته روان دی. کچره دا جنگ چې دی نو دا دسی وو یو څو ورځې نو دا به عالمي جنگ به دینه جوړ شي ځکه کنه چې ځین ملکونه به چې دینه دا به د ایران سره سره یو ځین ملکونه چې دینه دا به د اسرایل سره سره شي نو عالمي جنگ به جوړ شي ملګرو. دا نه معلومات را د ټول ملګرو سره ضرور شریک کړئ چې دوی ته پته ولګي.